بسم الله الرحمن الرحيم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نن د داروين او دغه د نظريه په ارتباط بحث دی. حتما تاسو ته معلومه ده چې دغه نظریه په دې بنسټ ولاړه ده چې د ژوو ترمنځ د شکل او فسیل ورته والی همدې بنسټ یې خپله نظریه ودرولې او وایي چې انسان له یو ډول بیزو چې شامپانزي په نامه یادېږي له دې ارتقاء کړی. دا چې انسان د لومړۍ ورځې په سر کې انسان پیدا شوی او یا دا چې د ژوي له کوم بلې نوعي ارتقاء کړی. دا یوه اندېښنه ده چې انسان تل درلودله او اوس یې لري او په دې لټه کوو چې دې لپاره علمي ځواب پیدا کړي. د لومړۍ شېبې له هماغه ورځې چې انسان پیدا شوی آیا یو بشپړ انسان لکه دا نن ځینې نسبي شکلي تغییراتو سره او که نه ابتدا کې هغه بله بڼه ده د نورو ورته ژوو او حیواناتو سره چې شباهتونه لري جد یو دی اجداد یو دی د هغوی ارتقا کړې د انسان په بڼه کې او یا د دوی اجداد سره ورته. دې ته په پام سره چې انسانان د خپل ظاهري له جوړښت له پلوه له ډېرو ژوو سره شباهتونه هم لري او څه ناڅه توپیرونه لکه دا چې ډېر ژوي د انسان په څېر سترګې لري دوه، غوږونه لري دوه، پوزه لري، خوله لري، شونډې لري، ژبه لري، غاښونه لري، دوه لاسونه لري، دوه پښې لري. دې ته ورته نور اعضا له ډېرو ژوو سره په دې ارتباط شباهت لري ورته والی. او دا هم چې ټول ژوي دا ژوندون په خپله یو سلسله خصوصیات لري یو سلسله ځانګړتیاوې لري چې له دې پلوه ټول ژوي سره ورته دي. د ژوندون دا خصوصیات په ټولو ژوو کې شته. دا شباهتونه کله کله انسان ته دا اندېښنه را پیدا کوي چې شاید په پیل کې به د دوی لومړني اجداد شریک وي ورو ورو سره بیل شي او دا اوسنۍ بڼه یې غوره کړې. داروین دغو شباهتونو ته په پام سره دا نظریه وړاندې کړه چې انسان له شامپانزي اوسنۍ بڼې ته ارتقا کړي او د دې دواړو عکسونه مو واچوه دي د دې بیزو د داروین د پلار یو بل هم ده کاش دا هلته له ما سره تاسو وصل وای چې ما خپله ورته ښودلی. یو دا ده دا یې مخه ده دا یې پزه ده خوله سترګې غوږونه تندی یې راوتلی د پزې او شونډو ترمنځ یې فاصله ډېره زیاته خوله یې هم راوتلې لاسونه یې تر پښو اوږده دي برعکس د انسان لاسونه تر پښو لنډ دي د هغوی لاسونه تر پښو اوږده دي. دا
دا د داروين او د داروين د پلویانو پلار دی. لاسو ته یې ګورئ ډېر اوږده د پښو په نسبت. وایي چې له همدې نه انسان ارتقاء کوي. دې ته مو هم پام وي چې اروپا په یو مرحله کې څه لوی ملحدین په خپلې غېږ کې وروزل، وړاندې کړل، شهرت یې وکړ. هغوی نه ساینسپوهان نه یې علمي څېړنې کړې، فقط نظریې وړاندې کړې، لکه مارکس، داروين، فروید. دې ته ورته مشهور ملحدین په اروپا وړاندې کړل. او دا ځکه چې په دغه مرحله کې په اروپا باندې داسې خوځښت حکومت کولو چې هغه د کلیسا ضد ځواکونو په اروپا باندې د اروپایي مختلفو هېوادو باندې حکومت کولو. داسې کسانو سره د هغوی له نظریاتو سره علاقه وه، هغوی راوړاندې کړل، هغوی ته شهرت ورکړل، د هغوی د نظریاتو لپاره یې تبلیغات وکړ. دغو درو سره فقط نظریې وړاندې کړي. فروید وایي چې د انسان د ټولو تحرکاتو خوځښتونو اصلي عامل او محرک جنسي غریزه، د خوب هم او د ویښ هم. هغه د رؤیا په نامه یو کتاب لري او ډېر مشهور، دومره لکه د مارکس کپیټل. همداسې لکه چې مارکس خپل کپیټل په نامه کتاب وړاندې کړ او هغه وایي چې د انسان د ټولو تحرکاتو، فعالیتونو، خوځښتونو منشأ اقتصادي، دوستي، دشمني، جنګ، صلح، پر دې ټولو مناسباتو بنسټ اقتصادي دی، د انسان د هر حرکت. او ملګري داروین دا نظریه وړاندې کړه چې انسان یو حیوان دی بس، او له مخکنیو اجدادو نه ارتقاء کوي، او جد هم شامپانزي. سره دې چې په شکل کې هم تاسو ګورئ چې ډېر زیات ژور توپیرونه دي. انسان راوتلی پزه لري او هغوی چخپې ته نه بلکې ننوتلی پزه. دا عادي توپیر نه ده، ډېر ستر توپیر. نور توپیرونه هم تاسو وګورئ، شکل کې هم ډېر زیات توپیر دی. او دا هم یو پوښتنه ده چې دا شامپانزي تر اوسه پورې شته. دا نور ولې له ارتقا نه محروم شي؟ که د ارتقا اصل ومنو، خو باید هغوی هم په تدریج سره په دې څو میلیونه کلونو کې باید انسان باندې غوره کړي. ولې په خپل حال پاتې شي؟ یوازې دا نه، دا نور حیوانات له یو سلولي نیولې، له ویروس تر بکتریا، بیا تر اوښ او فیل، دا ټول ولې په خپل حال پاتې شي؟ نن موږ ولې ویروس ګورو؟ دا ویروس ولې ارتقا نه ده کړې؟ بکتریا ولې ارتقا نه ده کړې؟ یو سلولي حیواناتو ولې ارتقا نه ده کړې؟ ولې دا ټول په خپل حال پاتې شوي؟ دا د ارتقا له اصل نه دوی ولې محروم شوي؟ د دې لپاره هیڅ توجیه نشم وړاندې کولی، علمي توجیه څوک نشي وړاندې کولی. د دې دریو سره نظریات نظریات نه علمي څېړنې، نه علمي تحقیقات او نه علمي اصول. نن به په همدې موضوع بحث کوو.
په مخکنیو درسونو کې مو ولیدل چې د قرآن د وینا له مخې معلومیږي چې انسان له پیل نه انسان پیدا شو. له هماغه ورځې چې دغه جوړه رامنځته شوه، نطفه له نطفې نه جوړه، نه یوازې د ده بلکې د قرآن هغه آیت چې ومو لوستلو تشریح مو وکړ، مفصل بحث مو پرې وکړ. هغه آیت وایي چې دغه د معمول کورني څاروي هم همدغسې 8 جوړې پیدا شوه. دا آیت هم دا دی: خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. تاسو یې له واحد ژوي او نفس زیرو پیدا کړ او له همدې نه یې دغه جوړه له دې یوه واحد نفس او نطفې، دا مو د مخکې د نورو آیتونو په ترڅ کې تشریح کړه چې له دې واحد نفس نه مراد نطفه ده. په خپله قرآن وایي چې دا نفس نطفه وه. دا نطفه تجزیه شوې ده په یو جوړې نر ښځې. نه یوازې د انسانانو پیدایشت همداسې پیل شوی، بلکې دغه د دې نورو حیواناتو څاروي، کورنیو څارویو پیدایشت هم همداسې. د دې ذکر د دواړو ترڅنګ یو په بل پسې همدا یوازې همدا مطلب افاده کوي چې یعنې نه یوازې د انسانانو پیدایشت دغسې و، بلکې د ژوو پیدایشت هم د دې کې یو مثال هم نه بلکې 4 جوړې ښودلې، 8 ازواج، 8 غوایي، اوښان، وزې، پسونه، هر یو جوړه چې 8 کېږي. بیا د آیت بله برخه وه چې په مخکني درس کې مو په تفصیل سره ورباندې بحث وکړ چې یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. تاسو د خپلو متنو د مندو بطن کې دننه د بدن دننه په 3 تیارو ځایونو کې له یوه خلقت نه بل خلقت په بڼه کې پیدا کړي. تاسو ولیدئ چې دا د قرآن عظیم شان یو ډېره ستره علمي معجزه ده، ستر علمي اعجاز چې انسانان فقط اوس ورباندې پوه شوي. د نن ورځې د بحث په پیل کې باید عرض وکړم چې متاسفانه موږ په خپل هېواد کې داسې وګړي هم لرو چې د پردیو د زړو افکارو په ژولو کې د فخر او مباحات احساس کوي. کله چې د تېرې پیړۍ یو نظریه هم دوی ته راورسېږي او په یو زوړ کتاب کې ولولي، داسې افکار او نظریې چې د علمي نظریو له قطاره ایستل شوي او دا د تېرې پیړۍ نظریات ګڼل شوي، اوس هغه د تاریخ په موزیم کې لټولی شو، نه لابراتوار کې او اوسنیو علمي بحثونو کې. خو دوی چې همدا زاړه نظریات ترلاسه کړي، داسې انګیري چې ګواکې د 20مې پیړۍ او د کمپیوټر د عصر زیږنده نوي نادر قطعي علمي نظریې ترلاسه کړي چې 100% کې حقیقت لري او په دې کې هیڅ د اعتراض او د انکار مجال نشته. او دوی هر هغه نظریه په کلکه ردوي چې د دوی دغه نوي ترلاسه کړو افکار او نظریاتو چې په حقیقت کې ډېر ډېر زاړه دي او د تېرې پیړیو دي، د دې خلاف ومي. او مثال هم کټ مټ هغوی ته ورته دی چې د غربي هېوادو د لیلامي جامو په کوڅه کې کومه دریشي خوښه کړي، تر افغاني لباس ورته په ارزانه بیه وایغوندي، یوه استعمال شوی نیکټایي یا مفلر هم
په لاس ورشي او په غاړه یې کړي، د سر او مخ ویښتان هم د غربي او باشانو په بڼه کې جوړ کړي، له کوره بهر روزي، یو لاس یې د پتلون په جیب کې شپیلکی وهي او مست مست درومي، هر هغه چا ته په سپکه سترګه ګوري چې د ده په څېر نه دی. او قصه یې همداسې چې نور په ده پورې خاندي او دی په نورو پورې. د دغو ځوانانو غرب وهلو ځوانانو مثال هم فقط دې ته ورته ده. داروين 2 پیړۍ مخکې دا نظریه وړاندې کړه چې انسان د یو ډول بیزو شمپانزي د ودې او ارتقاء په نتیجه کې رامنځته شوی. ارتقاء وایي، ارتقاء ورسره ومنو، ارتقاء ورسره ومنو که تغییر. انسان ځینې کسان د بیزو په څېر شوي او که بیزو د انسان په څېر. دا هم یو بحث دی، یو سوال دی. کوم یو بیش صحیح دې کې هم باید تحقیق کړی شي. انسان بیزو بڼه غوره کړي او دا ارتقاء منفي و نه مثبت، او که بیزو ارتقاء کړي د انسان بڼه غوره کړي. دا پزه یې له ابتدا ټیټه وه او ورو ورو جګه شوې، او که جګه و ټیټه شوې. دا خو علمي تحقیق غواړي. او داروین چې په کومه پیړۍ کې ژوند کړی، داسې وسایل هم نه وو هلته چې دی په دې بابه هم وکولی شي څه ووایي. هغه وخت داسې وسایل نه وو چې په کوم یو ډېر وخت تېر شوی. دا په جماداتو، حیواناتو، په هډوکو باندې د وخت د تېرېدو موده معلومول اوس انسان ته ممکن ده، 1 پیړۍ مخکې ممکن نه. د دې نظریې بنسټ د انسان او شامپانزي ترمنځ د فسيلونو، فسيل هډوکي، وراسته هډوکي، پاتې شوي هډوکي، د دې شباهتونو په بنسټ ولاړه ده. لیدلی دي چې شامپانزي هډوکي انسان ته ورته دي، منتها انسان لږ لوړ او هغه لږ تر ده ټیټ، او اړوند هډوکي هم لږ تر هغه نه لنډ. په ځینو مواردو کې د دواړو فسیلونو ترمنځ ژور توپیر دومره چې له دې حالت نه تر دې بل حالت پورې چې کومه مرحله رامنځته شوې ده، په دا منځنۍ برخه کې لپاره شاهد نشو وړاندې کولی. ناچار سو یو بله نظریه ایجاد کړي او ووایي چې په ځینو مواردو کې دا ارتقاء تدریجي نه وه، بلکې ناڅاپي و زغلنده د ټوپ په شکل، له یوه نه یې بل ته بس ټوپ وهله. د دواړو ترمنځ چې کومه فاصله ده دا یې په ټوپ سره طی کړې، ځکه د تدریجي ارتقاء لپاره دلیل نشو موندلی. نو ځکه دا د جهش نظریه وړاندې. د دې اعتراض په ځواب کې د همدا د زغلنده او غیر عادي ارتقاء فرضیه وړاندې کړه. ګواکې انسان د تدریجي ارتقاء په یوه خاص پړاو کې له یوه حالت بل ته د ټوپ والو په بڼه کې اوښته، او دې ته یې اصلا ځواب نه درلود چې دا د شامپانزي ټول نسل ولې د انسان په بڼه کې نه ده اوښته. او دا د نن پیړۍ وروسته هم موږ شامپانزي لرو. نه داروین او نه یې پلویان توانېدلی شي دې پوښتنې ته د منلو وړ ځواب ووایي چې ولې ویروس، بکتریا او نور ساده او بسیط حیوانات په خپل حد او له هغې ارتقاء محروم پاتې شوي چې داروین یې ادعا کړ. دا لړۍ ولې متوقف شوې؟
د تغییر بدلون ارتقاء د یو حالته بل ته د اوښتلو دا لړۍ ولې متوقف شوې د دې لپاره به علمي توجیه سي استدلال بسي داروين غریب ته د ډایناسور فوسیل هم په لاس نه ورغلی او د لوړ قد انسانانو فسيلونو هم هغه د انسانانو د لومړي پیدایښت په اصلي ټاټوبي کې خپل تحقیقات نه وکړي بلکې لغه نه ډېر لري استرالیا کې تحقیقات کړي او څېړنې وایي چې انسانان ډېر وروسته استرالیا ته رسېدلي څېړنې وایي چې د انسانانو د پیدایښت لومړی ټاټوبی افریقا او اوس د تحقیقات شوي دي شی د انسانانو د پیدایښت لومړی ټاټوبی افریقا هم نه بلکې اسیا همدا افریقا او اسیا ترمنځ مخکې وایي چې افریقا اوس وایي چې اسیا له افریقا ورو ورو خوره شوي په اسیا کې دوی د انسانانو داسې فسیلونه هم موندلي چې ښیي د لومړنیو انسانانو قد او ونه تر اوسنۍ ډېره لوړه او دنګه اوس څېړونکو ته د انسان داسې فسیلونه هم په لاس ورغلي چې تر 3.5 میلیونه زیات کلونه پرې تېر شوي څو کاله وړاندې هم له هغوی ویل چې په دې باندې یوازې 300,000 کاله تېر شوي یعنې تر 300,000 کاله وړاندې فسیل په لاس ورغلی اما نن د انسانانو داسې فسیلونه موندلي دي چې نږدې 3 میلیونه کاله ورباندې تېر شوي او عجیبه لا دا چې د 300,000 کلونو وړاندې د انسان فسیل کټ مټ داسې و لکه نن انسان لکه چې عرض مې وکړ داروین په استرالیا کې څېړنه کړې په داسې حال کې چې استرالیا ته انسانان ډېر وروسته رسېدلي دا څو عکسونه تاسو وګورئ دا هم یو انسان ده مخکې ولاړ انسان ده او مخې ته یې پروت د یو انسان فسیل ګورئ څونه اوږد دی تر اوسني انسان دا بل هم وګورئ دا 3 انسانان د یوه انسان د فسیل خواته ناست 1 2 3 یو پښو ته بلې زنګنو ته او بلې سر ته او سینې ته نږدې دې نه معلومیږي چې د هغه وخت انسانان به څومره لوړ وو مشکل دا دی چې اوس که دا هم څوک ګوري وایي دا به فوټوشاپ شوی دا درېیم هم وګورئ دا هم دا ګورئ چې دا د یو انسان سر ده دا یو غاښونه دا یې 2 سترګې او دا یو سړی دا ټول سړی دومره ده لکه د دې سر همداسې ده که نه او د دې خواته یو بل انسان هم دلته ولاړ ده دا د یو انسان فسیل دغسې ګڼ شمېر نور عکسونه هم شته ما اچولي نه پوهېږم ته اخیستې دي که نه نشته ښه صحیح ده بس ما ته دلته را سره شته خو دې ته ورته ډېر نور عکسونه دي چې ښیي هغه فسیلونه چې انسان ته په لاس ورغلي دي ښیي چې انسان ډېر لوړ و دنګ و قد یې سر یې لاس یې پښې ځینو مواردو کې ټول انسان لکه د هغه یوه پښه دومره موږ قرآن کې دا هم لولو چې فرمایي نوح علیه السلام 1000 کاله په خپل قوم کې پاته شو 50 کاله کم 1000 کاله یعنې 950 کاله هغه قوم ته بلنه ورکړه 950 کاله دعوت ورکړه بیا طوفان راغلی چې له طوفان وروسته هغه څومره موده پاتې شوی خدای ته معلوم
نه یوازې قرآن دا خبره کوي بلکې بایبل هم وایي چې د هغه وخت خلکو عمرونه 1000 کاله او تر 1000 هم زیات. هغوی چې کوم حساب کوي چې آدم علیه السلام 1000 کاله و، د بیا په زوی فلان کس دومره 1000 کاله و، همداسې حسابوي. اوس نو د انسان د پیدایښت نه نه بلکې د ځمکې او اسمان د پیدایښت نه بیا تر نن پورې نو 6218 کاله او 15 میاشتې وو، 8 ورځې وو. څو د نن دی؟ مې څوم ده؟ درېیم. 8 نه، یعنې 6000 کاله 15 میاشتې او 9 ورځې دی د ټول عالم په پیدایښت تېر شو. خو علم وایي چې د ټول عالم خو پرېږدي یوازې په لمر باندې 4.7 میلیارده کلونه تېر شوي او د عالم پیدایښت باندې 14.7 میلیارده کلونه. بایبل متاسفانه چې له خرافاتو ډک کتاب دی، او که کمونیزم د غرب په لمنه کې زیږېدلی او که د ملحدینو دا مشهور ملحدین هلته را پیدا شوي د غرب په غېږ کې د بایبل له کبله. د بایبل خرافاتو ته په پام هغوی بس بغاوت کړی ده او له دین نه خدای او له دې ټولو انکار کړی. قرآن د عاد د قوم په ارتباط هم وایي چې هغوی ته دومره دنګې ونې او قد ورکړ شوی و چې د دوی په څېر په هېڅ ښار او ملک او هېواد کې نه موندل کېده. او دلته چې تاسو دا لومړی عکس هم ولیدو د فسیل، دا عربو کې پیدا شوی او احتمالاً چې د عاد د قوم. داروين د تحقیقاتو لپاره د بریتانیا مستعمرې هغه وخت مستعمره او نن هم مستعمره استرالیا ته په یوه خاصه کښتۍ کې ولېږل شو. په یوه ځنګله کې له خپلې یوې ملګرې مېرمنې سره مېشت شو. مېرمنې نه، ملګرې. دا هغه مهال و چې پر بریتانیا د کلیسا ضد خوځښت مسلط و. له داسې افکارو او نظریو سره علاقه درلوده چې دیني ارزښتونه او عقاید پر پوښتنو لاندې راولي. هغوی له مارکس، انګلز، داروین، فروید او نورو د علمي تحقیقاتو او نوو نظریاتو اتلان جوړول. نن او د کمپیوټر په 21مه پېړۍ کې د فسيلونو د تشابه له مخې د انسان د پیدایښت، جوړښت او له نورو سره تشابه او توپیر نظریې ته په بشپړه توګه د یوې زړې او له موډه لوېدلې فرضیې په سترګه کتل کېږي. اوس د زړو هډوکو له مخې نه بلکې د ډي ان اے د جوړښت له مخې دا پرېکړه کېږي چې کوم ژوی په خپلې نوعې کې له بل سره شباهت او ورتهوالی لري او له بلې نوعې سره څه شباهتونه او توپیرونه. اوس په لابراتوار کې د یوه ویشته له مخې دا پرېکړه کولی شو چې دا د چا او د کومې کورنۍ د غړي ویشته دی. فقط یو ویشته او په هغې کې د ډي ان اے له مخې دا تشخیصولی شي چې دا به د چا او دا کس کومې کورنۍ پورې تړلی دی، د کوم قوم پورې تړلی. دا هم د ډي ان اے یو تصویر د انځور د کې تاسو وګورئ لري که نه. دغسې یو تصویر ده، ګورئ دې خوا ته وګورئ، دغه داسې شو. دغه یوه حجره ده، واضح معلومیږي؟ دلته لیکلي ورته سیل. دا د حجرې هسته ده، زړی
او په زړه کې دا د کروموزومونه کروموزوم دا رچ تاسو ګورئ دا یو کروموزوم ده په لږ لوی سکیل او کچه دا هم د ډي ان اے جوړښت دغسې دا یو لوی ځنځیر ده د انسان په بدن کې او دا هم ژینونه اوس د دې له مخې هغوی تشخیص کوي چې د یو نوي او د بل نوي په ډي ان اے کې څومره شباهتونه شته او څومره توپیرونه د انسان او شامپانزي د ډي ان اے او ژینونو په جوړښت او په هر ژین کې د شفرونو څرنګوالي کې دومره ژور او پراخ توپیرونه شته چې له مخې هیڅ چاته په دې کې د شک مجال نه پرېږدي چې انسان او شامپانزي بیل بیل ژوي دي او دومره توپیرونه لري لکه انسان چې له نورو ژوو سره لري د انسان او شامپانزي مغز اصلا د مقایسې وړ نه دی توپیر یې دومره پراخ او ژور که د انسان مغز له کمپیوټر سره مقایسه کړو نو ویلی شو چې په 21مې پیړۍ کې د انسان له لوري تر ټولو ستر او مخکې تللی جوړ شوی کمپیوټر د انسان د مغز په پرتله داسې دی لکه په یو ستر او لوی پراخ ښار کې یو وړوکی کور متوجه لکه د انسان مغز چې یو عظیم ښار او د نننۍ اوسنۍ پیړۍ یو ډېر پرمختللی کمپیوټر چې داسې لکه په دې لوی ښار کې وړوکی کور توپیر یې دومره شته د انسان د مغز د پیچلي جوړښت او پراخو فعالیتونو په اړه د متحده ایالاتو جمهور رئیس اوباما دا وینا کافي ده چې ویل موږ تر مریخ پورې ورسېدو خو لا د انسان د 1 پاونډ مغز په اړه کافي او بشپړ معلومات نه لرو دا د دنیا تر ټولو د پرمختللي هېواد جمهور رئیس وینا مریخ ته رسېدلی خو دا 1 پاونډ مغز د انسان موږ ته لا معلوم نه ده او همداسې انسان ته لا تر اوسه پورې د خپل مغز ډېرې برخې مبهم دي شاید دا حقیقت به له تاسو سره مرسته وکړي چې د انسان او نورو ژوو د مغز ترمنځ توپیر څومره ژور دی د انسان په بدن کې د تولید شوې انرژي نږدې 52 سلنه په مغز کې مصرفي شي د انسان چې ورځنی خوراک کوي او له دې نه کومه انرژي تولید کېږي د دې انرژي په سلو کې 52 یعنې تر نیمایي زیات یوازې مغز کې مصرف کېږي نورې په دې حرکاتو کې منډې کې خبر وکړي د ژبې خوځول وکړي په دې نورو حرکاتو یعنې 48 سلنه په نورو حرکاتو کې مصرف کېږي او 52 سلنه یوازې د مغز خوراک مغز مصرف کوي حال دا چې بیزوګانو کې نږدې 8 سلنه د شامپانزي په شمول د هغوی په مغز کې د دوی د انرژي یوازې 8 سلنه مصرف کېږي 8 او 52 ترمنځ توپیر ګورئ څومره ژور ده او په نورو تیلرونکو ژوو کې له 3 تر 4 سلنه لکه غوایي لکه وزې پسونه اوښ پړانګ فیل زمری د هغوی په مغز کې د انرژي د هغوی د تولید شوې انرژي 3-4 سلنه د شامپانزي مغز په متوسطه توګه تقریبا 370 ملي لیټر ده 370 او د انسان مغز تقریبا 1350 ملي لیټر یعنې نږدې 4 برابر دا وړ توپیر نه ده مغز 4 برابره د شامپانزي د مغز په اندازه د انسان مغز ستر دی او د مغز خارجي سطح چې ډېر ارزښت لري او د مغز د کاري وړتیاو د اندازې په ټاکلو کې اساسي اغیز د همدې له مخې نه ټاکل کېږي چې د مغز څومره فعالیتونه کوي
هر څومره چې د ژوي مغز زیاتې ګونځې ولري دا بهرنۍ سطحه معنا یې دا ده چې دې سطحه پراخه ده او ډېر فعالیتونه کولی شي داسې وګڼئ لکه د یو کمپیوټر چې هر څونه پروسیسر یې مخکې تللی ډېر کار کولی شي همداسې د دې مغز بهرنۍ سطحه چې د کوم حیوان او ژوي زیاتې ګونځې لري او پراخه یې د فعالیتونو کچه یې هم زیاته هیڅ ژوی هم د انسان سره مقایسه کېدلی نه شي له همدې پلوه وبخښه یعنې د مغز د بهرنۍ ګونځې د هیڅ حیوان سره مقایسه کېدلی نه شي همداراز د انسان د مغز مخکنۍ برخه فرنټل لوب چې دغه برخه په قرآن عظیم شام کې ورته ناسیه وایي دا د ډیرو پیچلو افکارو مرکز ده د مغز هره برخه یو کار کوي حافظه د سترګو کار د غوږ کار د لمس کار د احساس کار د خوند و ذایقې د لاس پښو د حرکاتو خوځول هره برخه د مغز یو کار لري دا مخکنۍ برخه یې د پیچلو افکارو اړوند برخه ده دا برخه د انسان تر ټولو نورو ژوو ډېره زیاته مخکې تللې ده یو عجیب توپیر د شامپانزي او د انسان ترمنځ دا هم دی موږ چې کله خوشحالي څرګنده څه کوو غاښونه هم څرګند شي تبسم خندا دا زموږ له دا جوړښت سره ارتباط لري زموږ له فطري طبیعي جوړښت سره تعلق لري خندا په نتیجه کې موږ د خوشحالي په وخت کې موږ غاښونه څرګندوو غاښونه سپین شي شامپانزي برعکس ده چې کله غوسه یې قهر یې او تا ته د خپل هغه ښیي نو غاښونه راڅرګندوي چې دا شکل هم وښیه دا د خوشحالي نښه نه ده دا د ډېرې غوسې نښه ده چې پام کوه چې بس زما تیزو غاښونو ته دې پام وي دې نه معلومیږي چې فطرت کې د دواړو فرق دی د دواړو فطرت کې فرق ژور توپیر موږ په غم کې اوښکې تویو کم بل ژوی به داسې پیدا شي چې هغه عین کار کوي او خوشحالۍ کې خندا کوي دا د انسان خصوصیات دي الله تعالی ابتدا هم داسې پیدا کړ قرآن هم داسې وایي دا خدای دی چې تاسو ژړئ او خندئ یعنې دا د ژړا او خندا خصوصیت فطري خصلت الله تعالی په تاسو کې شته د انسان حنجره تر نورو حیواناتو زیات ډول ډول تارونه لري چې د همدې تارونو په مرسته هغه کولی شي ډېر ډول ډول غږونه وباسي د شامپانزي تارونه ډېر زیات محدود دي یوازې څو ډوله غږونه ایستلی شي بس همدا تفاوت د دې باعث شوی چې شامپانزي د خوراک په وخت کې هم غږ ایستلی شي خوراک کوي غږ هم ایستلی شي هماغه اړوند غږونه خو انسان دا کار نشي کولی انسان د څښاک په وخت کې د څښاک او د خوراک په وخت کې غږ نشي ایستلی خو هغه شامپانزي دا کار کولی شي او لکه چې ګورئ د شامپانزي لاسونه تر پښو اوږده دي او د انسان لاسونه تر پښو لنډ عکس مو مخکې ولیدو که نه دا ډېر توپیر ده ګورئ تاسو چې وګورئ دا د هغه دیجې تر دیجې پورې پښه ده که نه
او لاس یې له پښې سره دومره برابر ده او دا ټوله برخه یې زیاته ده. داسې مستقیم خط چې راسي دومره پښه ده که نه، دا پورته برخه یې اوږده ده. داروین دې موږ ته ووایي چې دا څنګه شباهت، دومره ژور توپیر په ظاهر کې ګور، په ظاهر کې هم ډېر زیات ژور توپیر ده. د دې مغز ډېر وړوکی ده د انسان د مغز په پرتله. دا خو دا ظاهري توپیرونه دي چې هر عقلمن انسان هم چې د ظاهري توپیرونو ته وګوري نو په دې باور کوي چې دا دواړه بیل نوعي دي. راشه یې لږ ژور لاړ شو او په د ډي ان اے کې هم د هغوی ترمنځ توپیرونه وګورو. دلته تاسو دا تصویر وښیئ، دا د انسان او د بیزو شامپانزي ترمنځ د ډي ان اے د یو ډېرې وړې برخې کوډ. تاسو مخکې تصویر کې ولیدو چې سلول، هسته، کروموزوم، بیا ډي ان اے او ډي ان اے کې ژینونه او په ژینونو کې کوډ دی، هر ژین حامل دی یو کوډ دی. په دې ژینونو کې سافټویر نصب شو، د نن ورځې په اصطلاح سافټویر، چې د همدې سافټویر په مرسته او لارښوونې سره سم هغه معین کار کوي. دا د انسان او د شامپانزي ترمنځ د کوډ توپیر دی. دې کې چې تاسو وګورئ دا 18 ځایونه دلته ښودل شوي دي، داسې چې وګورئ دا 18 ځایونه دي، دا 18 ځایونه په دې کې نشته. نور ټول دا ګوره اول ټي ده، جي ده، اے ده، بیا اے ده، بیا دلته ټي ده، دا سی نشته که نه، بیا ګوره جي دا ټي ده او ته سی، دا بیا جي اے ده، بیا دلته بیا سی جي ده، دا نشته. همداسې 18 توپیرونه دي. دا خدای خبر سي ډي ان اے 100 میلیونه حصه ده چې په دې کې یوازې 18 فرق دی، 18 فرق. او دا بیا د بیزو دی. مخکې لاړ شئ یو بل تصویر همداسې دې ته ورته ده، د چرګې او د شامپانزي منځ کې دا د شامپانزي ده او دا د چرګې. د دې ترمنځ فقط دا 2 توپیرونه دي، یوازې دا 2 جی او ټي دلته نشته، نور کاملا سره ورته دي. نو موږ ته داروین وایي چې دا شامپانزي د چرګې پلار ده او که چرګې پلار ده. او دا خو مهمه مسله ده، انسان سره خو بیخي مقایسه کېدلی نشي. 18 ژور توپیرونه یو وړې برخه کې، یعنې د یوې شته په یو سر کې دومره توپیر. نورو کې به توپیرونه څومره پراخ. نو اوس دې ته باید ووایو چې دا د هډوکو له مخې ټاکل حماقت، صفاحت، شباهتونو ته په توجه سره دا پرېکړه کول چې دا د دې سره واحد او یو جد لري، دا واقعا چې صفاحت. دا انځورونه چې تاسو ته وښودل 2 مهم مطالب زموږ مخې ته دي. لومړی د انسان او شامپانزي ډي ان اے ترمنځ ډېر ژور توپیرونه شته. شامپانزي تر انسان چرګې ته ورنږدې دی او د دوی ترمنځ توپیر هم ډېر لږ. دویم ستر حقیقت چې له دې نه موږ فهمولی چې هغه دا ده چې نسبي شباهت د دې دلیل نشي کېدی چې دواړه له یوه جد راجلا شوي. دا نسبي شباهتونه په ټولو ژوو کې شته. ژوند په خپله ځینې ځانګړتیاوې، امتیازات، خصوصیات لري
چې د په ټولو ژوو کې دا شریک دي. دغو شباهتونو ته په پام سره دا ادعا کول چې یو له بل نه را پیدا شوی دی، یو له بل ته ارتقاء کړی، دا ډېر لوی بېځایه جسارت. آیا کولی شو چې چرګه او شامپانزې یو بل ته ارتقاء کړي؟ کوم لیونی به پیدا شي؟ که د دوی دواړو د ډي ان اے ترمنځ له دې ورته والي سره دا جسارت نشو کولی چې وایي و بل ته ارتقاء کړي، نو د انسان او شامپانزې ترمنځ له دومره پراخ او ژور توپیر سره څنګه دا جسارت کوي او وایي د دواړو جد یو دی؟ د دوو انسانانو ترمنځ ژنیتیکي شباهت که له هر نژاد او ټبر وي، که یو د افریقا بل د آسیا، یو د جاپان بل د امریکا، یو د اروپا او یو د سعودي، د انسانانو ترمنځ د هر نژاد او ټبر چې توپیر 99.9 دی ورته والی، او توپیر صرف 0.1. دلته د دوه انسانانو ترمنځ نور ژنیتیکي شباهتونه 99.9 دي او توپیر یې هم صرف 0.1. د انسانانو او بیزوګانو ترمنځ دا شباهت په اوسط توګه شاوخوا 94% دی. ځینې مبالغه کې ډېرې وي، ځینې بیا تر دې هم کم وایي. ما دا اوسط رقم اخیستی. خو دا نه د تعجب وړ دی او نه د دې دلیل چې یو له بل سره ګډ اجداد لري. دا ژنیتیکي شباهت لږ یا ډېر د انسانانو او نورو تیلرونکو حیواناتو ترمنځ هم شته. د مثال په توګه پشۍ 90% له موږ سره شباهت لري، غویی 80%، موږک 15%. موږک څه نور شباهتونه موږ سره لري، پښې یې ګوتې لري، لاسونه یې ګوتې لري، موږ هم ګوتې لري. او دا اوس ډېر تحقیقات هم په موږکونو باندې کېږي. کوم څه چې موږک ته تاوان نه کوي وایي انسان ته هم نه کوي. البته وجوهات لري چې ولې په موږکانو باندې تحقیق کوي، څېړنې کوي، خو معلومه شوې چې ډېر شباهتونه شته د انسانو د موږک ترمنځ. دا باید درک کړم چې د ارقام او اعداد قطعي او متفقون علیه نه دي. مختلفو منابعو له ځینو توپیرونو سره اعلان کړی او متاسفانه چې اوس علمي څېړنې هم داسې دي چې هر څوک خپل تعبیرونه ترې کوي، هر څوک په خپله خوښه هغه کوي. او داسې معتبره منبع هم چې سړی ورباندې اعتماد وکړي نشته. اجازه راکوئ چې یو مثال هم تاسو ته ووایم. د پولیو په ارتباط اوس ډېر هغه مدافعین هم شته، هغه مبلغین هم شته، داسې څوک هم چې د هغه باندې ډېر لګښتونه کوي، دا هم شته. او دا هم شته چې وایي دا د انسانانو د نسل راکمولو لپاره یوه وسیله ده. په هغه کې داسې مواد ذخیره شوي چې هغه د نسل د کمښت باعث کېږي. ځینو تحقیقات کړي او دا یې ثابته کړې ده او حتی تر اړوند ادارې د ملل متحد پورې هم رسېدلي. هغوی ویلي دي چې په دې کې ما تحقیق وکړ دا مواد کې پیدا شوي ولې، او هغوی ویلي دي چې شاید تا ته کوم سپایر شوي هغه په لاس ته راغلی او هغه ورسره قانع نه دي او وایي چې د دې له سپایر شوو سره څه دغه مواد کې موندل شوي دي، ولې ورته ځواب نه لري. دغسې د تحقیقاتو په ارتباط هم داسې معتبره مرجع موږ نه لرو چې د باور وړ وي او د هغوی فیصله قطعي وګڼل شي. د انسان او چرګانو ترمنځ تقریبا 80% ژنیتیکي شباهت مشاهده شوی. په حشراتو کې د میوو د مچ
سلنه، د شاتو مچۍ 50 سلنه. په میوو کې د کیلې او انسان ترمنځ جنیتیکي شباهت نږدې 50 سلنه ده. خو هېڅوک دا جرأت نه کوي چې وایي د کیلې او د انسان جد یو دی. څوک دا جسارت نه کوي. سره د ټول شباهت. د دې شباهتونو معنا هیڅ کله دا نه ده چې دغو نسبتا مشابه ژوو اجداد سره شریک دي. دا ځکه چې هر ژوی حیوان او نبات له ژینونو په بیلو بیلو بڼو کې استفاده کوي. ژوند خاص ژنیتیکي جوړښت ته ضرورت لري. دا ضروري برخه په ټولو ژوو کې شریکه ده. د ژوو ژینونه د هغو رمزونو او شفرونو له پلوه ژور توپیرونه لري چې هر یو یې حامل او په مطابق یې عمل کوي او راتلونکي نسل ته یې انتقالوي. د انسان په بدن کې ژینونه انسان او دغه غړي جوړوي او د بیزو ژینونه بیزو جوړوي. د دوه ډوله ژوو ډي ان اے داسې وګڼئ لکه سی ډي او ډي وي ډي. دا دواړه د شکل له پلوه سره ورته دي. ته دواړه واچو، خو د ظرفیت له پلوه یې توپیر دومره دی چې یوه سی ډي یعنې 200 میګابایټ ظرفیت لري او بله یې 4200 میګابایټ. هر میګابایټ ضرب بایټ. سی ډي او ډي وي ډي په خپلې سطحې کې ډېر کلسټرونه لري. په هر کلسټر کې یو شفر ذخیره کېدای شي. کاشکې دغه تصویر ما تاسو ته ښودلی دلته مې راخیستی. دا کټ مټ داسې دی لکه د ژوو یعنې انسان، حیوان او نبات په ډي ان اے کې ژینونه. دا کلسټر کټ مټ داسې دی لکه د حیوان او انسان او نبات په ډي ان اے کې ژینونه. هر ژین کې ځانګړي شفرونه داسې دي لکه چې تاسو په ډي وي ډي کې د یوې لیکنې یوه برخه ذخیره کړئ، یا د لیکنې یا صوت یا تصویر یوه برخه یو کوډ په یو کلسټر کې ذخیره کړئ. تفاوت یې همداسې دی لکه په دوو بیلو بیلو ډي وي ډي ګانو کې بیل بیل کتابونه. دې ډي وي ډي کې ستاسو یو کتاب ذخیره کوي او په بل کې بل کتاب. توپیر یې کټ مټ دغسې دی لکه د یوه حیوان ډي ان اے او د بل. دا هم باید په پام کې ولرو چې زموږ په ډي ان اے کې د ژینونو یو مهمه او اساسي دنده دا ده چې ځانګړي خصوصیات له پلار مور اولاد ته انتقال کړي. دا یې دنده ده په ډېره دقیقه توګه، په بشپړه توګه، له تغییر پرته دا له پلار مور نه اولاد ته انتقالوي. دا د ژین دنده ده. د ژین په موجودیت کې به خامخا دا اولاد ته انتقالیږي. همدا ژینونه دي چې اولاد پلار مور ته ورته پیدا کوي. له انسان انسان، له بیزو بیزو، له غوی غوی. دا ژینونه دي چې همدا کار کوي. د مثال په توګه زما په بدن کې یو ژین دا دنده لري چې دا زما سترګه جوړه کړي. دا زما سترګه دغه معین ژین جوړه کړې ده. په دې ژین کې معین شفر، کوډ او سافټویر داسې ذخیره شوی چې دا زما سترګه په دې بڼه کې جوړه کړي. دا دواړه سترګې او دا داسې جوړې کړي چې په دې ټولې نړۍ کې، په دې ټولو انسانانو کې د دې بیلګه او مثال پیدا نه شي. اوس د سترګو له هغه نه خلک تشخیصوي دا د چا سترګې دي. شاته یو ماشین ته وګوري، اجازه ورکړي چې تېر شي، صحیح ته یې فلانی کس. او دغه جوړښت د سترګو بل انسان نه لري. د دې معنا دا چې ما په دغه اړوند د سترګې جوړولو په اړوند ژین کې دغه سافټویر ایښودل شوی و
چې له ټولو نورو ژینونو سره د نورو حیواناتو انسانانو سره توپیر لري. په داسې حال کې چې زما او د بل د انسان د ډي ان اے منځ کې توپیر هم صرف 0.1 همداراز زما د بدن یو ژن ته دنده سپارل شوې وه، په هغه کې دا سافټویر ایښودل شوی چې زما د ګوتو د سر دا کرښې به داسې جوړوي چې په نړۍ کې د بل هیڅ انسان له کرښو سره ورته نه وي. همداسې جوړ کړي نن زما دا ګوته چې لګوم یې د دې بله بېلګه په دا ټول عالم کې نشته. د انسان له پیدایشه تر ننه پورې نشته. او د قیامت په ورځ به الله تعالی د هر چا د دې ګوتو سرونه همداسې جوړ کړي لکه په دنیا کې چې او قرآن دلته هم دغه اهمیت دې موضوع ته اشاره کوي. د ژینونو دنده په دې بڼه کې ده، په دې شکل. یعنې زما په بدن کې چې کوم ژین زما د رنګ د جوړولو، د سترګو، د پزې، د غوږونو، د ویښتانو د رنګ، د وریځو د رنګ، د وریځو د پرېړوالي، د باڼوګانو د هر یوه د جوړولو کومه دنده سپارل شوې، په دې هر یوه کې خاص سافټویر ایښودل شوی او دغه سافټویر له نورو سره توپیر لري. داسې توپیر لري لکه تاسو چې یو ډي وي ډي کې یو کتاب ثبت کوئ په بله کې بل، او په دې هر کلسټر کې دلته یو کوډ ده، د بلې بل کوډ، په دې کوډونو کې توپیر ده. له دې څو ستر حقایق معلومیږي. لومړی دا چې د ژوو ترمنځ د توپیر اصلي وجه نه شکل دی، نه هډوکي او فسيلونه، او نه هم د ډي ان اے ورته والی. دا ورته والی او شباهت هم د دې اصلي وجه نه ده، بلکې هغه سافټویر دی. سافټویر نه پوهېږم زموږ پښتو کې څه ورته وایي. ایرانیانو لا د دې لپاره یو هغه خپله اصطلاح جوړه کړې ده، نرم افزار، سخت افزار او نرم افزار. خو موږ لا پښتو کې نه لرو، طریقې هم ورته نه لرو. ځکه وایم طریقې نه لرو چې په فارسي کې هم دوی د افزار د عربي له اوزار اخیسته، وایي په فی بدل کړه. قرآن کې د اوزار ذکر راغلی، حربي وسایلو ته د حرب اوزار نوم ورکړی شوی. هغوی په هر صورت د نرم افزار نوم ورکړی. دا کمپیوټر ده، دوه برخې لري، پرزې لکه ماوس و کیبورډ و د سکرین و هارد ډسک لکه پروسیسر او ګڼ شمېر نور هغه بیټرۍ، وایرونه یې دي، کیبلونه یې دي. دا یوه برخه ده، دې ته هارډویر وایي، سخت افزار په فارسي کې. او بل په دې کې هغه پروګرامونه، کوډ، شفر، رمز چې دغه له وجې دا کمپیوټر کار کوي. اوس دې کمپیوټر کې زه کتاب مې اچولی دی، لولم یې او خوځېږي، راخوځېږي. یو دا دی. نو د توپیر اصلي وجه دغه سافټویر دی چې په هر ژن کې تابع شوی. د انسان او د بل حیوان ترمنځ توپیر باید د دې له مخې نه وسي، نه د ژینونو او د ډي ان اے د ورته والي له کبله، او نه د شکل و اندام او فسیلو د هډوکو د ورته والي لپاره. دویم دا چې دا سافټویر چا او کوم پیدا کوونکی د ژوو په ژینونو کې شي، دا کوم خالق، کوم پیدا کوونکی په دومره دقت سره، له دومره ظرافت سره او په دومره پراخ او وسیع شمیر کې چې دا هر حیوان ته هغو بیل بیل د هر ژن کې بیل بیل سافټویر او توپیر هم دومره چې په دې ټول عالم کې د انسان او حیوان د پیدایښت نه نیولې بیا تر قیامته پورې به یو د بل ته ورته ونه مومي. دا څوک و؟ دا څوک دی چې دومره پراخ علم په دې هر
ژن کې شته. ورځ مې تاسو ته عرض وکړ چې خدای خبر د انسان په دې ټول ډي ان اے او ژینونو کې چې کوم معلومات تابع شوی، کوم کوډ، شفر، رمز او سافټویر چې دا موږ انتقال کړو یو ډي وي ډي ته چې 4700 میګا بایته ذخیره لرله. څو کانتینره ډي وي ډي ته ضرورت ده چې دا ټول هغه ثبت شي. د انسان په دې بدن کې دومره سافټویر ده. څو کانتینره ډي وي ډي ته ضرورت ده. خدای خبر است څو زره ټونه به کېږي چې همدا معلومات چې د انسان په دې بدن کې او په ژن کې تابع شوی د ژنونو او سافټویر دا را واخلو کوډ څه تاسو هغه حروف چې ودي انسان او د شامپانزي او د چرګې ترمنځ چې ما د یو برخې کنه د ویشته د یو سر په اندازه دغسې کوډ په دغه ژنونو کې تابع شوی دی چې دا را انتقال کو ډي وي ډي ته. نو 100,000 ټونه ډي وي ډي ته ضرورت. دا چای شی ده عموما چې دا تصادف کېدی شي. تصادف یعنی بدنظمي، تصادف یعنی بېنظمي. اما دلته موږ د دغسې ستر نظم شاید. دریم دا چې د ژنونو دغه خصوصیت په خپله دا نظریه تکذیبوي چې د ژوو یو جنس بل ته واوړي. د ژن موجودیت دنده او په هغه کې دا سافټویر موږ ته ثابتوي چې له یوه نه بل ته ارتقاء محال، مګر داسې دا ژنونه وباسو نور ژنونه راوړو. موږ ته دې وایي چې د دې ژنونو په موجودیت کې دا ارتقاء څنګه شوی ده؟ د بدنظمي په نتیجه کې، تصادم په نتیجه کې، د ټکر په نتیجه کې. څنګه؟ علم خو تصادف نه مني، زما عقل هم تصادف نه مني، د انسان عقل هم تصادف نه مني. دا ارتقا نو څنګه واقع شوی دی؟ داسې ثابتو ژنونو په موجودیت کې چې خپله دنده په ډېر اهتمام او انهماک سره ترسره کوي. دا ارتقا څنګه واقع شوی؟ له یو نوع بل نوع. دا معنو چې په یو نوع کې کېدی شي تکامل رامنځته شوی، قد کې، رنګ کې، اندام کې. سړو سیمو کې یو حالت، په ګرمو سیمو کې بل حالت، په سړو سیمو کې یو رنګ، په ګرمو سیمو کې بل رنګ، او پوستکي کې نورو هغه کې څه تغییر راغلی. اما دا څنګه ممکن دی چې له یو نوع نه بل نوع ته د ارتقا لپاره به دلیل څه وي؟ خلاصه دا چې د ژوو د تنوع په اړه دوه نظریې وړاندې کولی شو. یوه دا چې د پیدایښت په پیل کې یوازې څو محدود انواع پیدا شوي او همدا په تدریجي توګه په مختلفو انواعو اوښتي او له یوې نوې ګڼ شمېر انواع رامنځته شوي. دا یوه نظریه ده چې کیدی شي د تنوع په ارتباط وړاندې شي. ابتدا کې محدود انواع، بیا د انواعو شمېر زیات شوی، له یوه نه بل ته ارتقا کړ. دا یوه نظریه ده. بله دا چې له لومړي سر او د ځمکې په هغه پسرلي کې چې د ژوو د پیدایښت لړۍ پیل شوې، د هرې نوې لومړی نطفه پیدا شوې. همدا نطفه په ځینو کې په مذکر او مؤنث تجزیه شوې او د هرې نوې دا جوړه د هغې د تناسل او تکاثر وسیله ګرځېدل. له همدې لارې نسل دوام کړی او په هرې نوې کې هر تغییر او ارتقا د همدې نوې په محدوده کې ترسره شوی، نه دا چې یوه نوعه په بله اوښتې. د قران له وینا په ډېر وضاحت سره معلومیږي چې انسان د خپل پیدایښت له پیل او له هغه مهاله چې لومړی جوړه پیدا شوې یو بشپړ انسان او تر ټولو غوره مخلوق پیدا شو. د قران همدا وینا ده او د علم پریکړه او فیصله هم همدا. په همدې اکتفا کوو. سلامت باشین.